له طلوع نیوز سره د ولسمشر غني د مرکې څو مهم ټکي. د سولې مالکیت یوازي له افغان دولت او افغانانو سره دی. د سولې تړون له قانوني پړاونو پرته د عملي کیدو وړ نه دی. طالبان له هغو کسانو سره تړون لري چې د جګړې وسایل او پیسې ورکوي. موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې یو ځل بیا مو الوتکې پر ګاونډیانو وپلوري. زه د ګډوډۍ مانع یم، د اساسي قانون له منځه تلو مانع یم. ورور وایم او نه چاته دښمن وایم. ما ته د افغانستان ملي ګټې مهمې دي. زه د مسکو ناستې په تړاو مخکې له مخکې قضاوت نه کوم. ما ته نتیجه مهمه ده. د پاکستان اقتصاد مو مات کړ. زه ځان د سولې لپاره قرباني کوم او په دې باید پوه شم چې د کومو ارزښتونو پر اساس له خپلې څوکۍ تیر شم. که طالبان وایي چې موږ حکومت غواړو نو دا ګز دا میدان. راشئ ټاکنې وکړو، که مو وګټله مبارک مو شه. 40 کاله بحران بس دی او نور باید بحران پای ته ورسیږي. افغانستان شرایط د پخوا په پرتله بدل شوي دي. د سولې روانې خبرې اندېښمنونکې نه دي، خو لا زیاتې همغږۍ ته اړتیا لري. باثباته افغانستان د امریکا د امنیت ضامن دی. نو پوه شئ چې موږ له ضعیف موقفه نه غږیږو. زموږ امنیتي سرتیري نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ ساتونکي دي. هو، ټرمپ ته مې لیک استولی دی او هدف مې ترې د موثرو مرستو جلب و جذب و. که امریکا له طالبانو سره په خپل سر تړون هم لاسلیک کړي، موږ به له خپل هیواده دفاع وکړو. د ملي ځواکونو منحلول خوب دی، خیال دی او محال دی. پر موقت حکومت هیڅ بحث نه دی شوی. خلیلزاد وایي زه حتی خبر هم نه یم. افغانان لنډمهاله حکومت نه غواړي. 100% کې به ولسمشریزې ټاکنې کیږي. تر اوسه داسې څوک موړ نه دی راوړی چې د ګندمک په څېر شرموونکې هوکړه راباندې لاسلیک کړي. د افغانستان خلک آګاهانه قرباني ورکوي. د سیمې ځینې قدرتونه غواړي افغانستان ضعیف وساتي او ملک الطوایفي پکې جوړه کړي. مجاهدینو خو په راول پنډۍ او مکه مکرمه کې هم قسمونه وکړل، اما ومو لیدل چې هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. پاکستان مو منزوي کړی دی او میلیارډونه ډالر مرستې پرې بندي شوي دي. خلیلزاد ژمنه کړې وه چې مسکو کې به له حکومتي پلاوي سره طالبان سولې ته کینوي او اوس باید ځواب ورکړي. طالبان غواړي د افغانستان حکومت ضعیفه او له منځه یوسي. سیاسون مو په داسې حال کې ځان ته بانفوذه وایي چې له ډاره خپلې ګوندیزې ټاکنې او کنګره هم نشي رابللی. د سولې لپاره اړتیا ده چې لاسته راوړنې وساتو او افغان ځواکونه پیاوړي کړو. رواني جګړه روانه ده چې زموږ او د امریکا ترمنځ واټن جوړ کړي. د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې خپله غوره انرژي او توان د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مصرفوم.